خورئ مونږ په پښتو کې هغې ته وایو چې د چا د خور زوی وي، او وراره مونږ هغې ته وایو چې د چا د رور زوی وي. صحیح ده؟ نو هغه زمونږ په رشته کې وراره. په پښتو کې خو دوه بدل نومونه دي که نه، خورئ او وراره. په انګلیش کې د دې دواړو دپاره راځي nephew. کم چې خورئ وي نو په اردو کې د هغې دپاره راځي بھانجا، او کم چې وراره وي نو هغې ته په اردو کې ویل کېږي بھتیجا. او خاوند ته په پښتو کې میړه هم ویل کېږي، خو میړه زمونږ خلک داسې زیات نه خوښوي. د هغې وجه دا ده چې اکثر دا خلک په نیګیټیو سینس کې استعمالوي. څوک چې چاله څه پیغور ورکوي دغه شانتې په هغه ټایم کې خلک دا میړه استعمالوي. نو د هغې د وجې نه نن سبا زیاتره خلک هم خاوند استعمالوي. ښځه یا په پښتو کې ورته کورودانه هم ویل کېږي، د چا نه چې کور آباد وي. او یا که فرض کړه د چا بچي وي نو هغه بیا خپلې ښځې ته د وړو مور وایي که نه. دغه شانتې په اردو کې هم راځي بیوي ویل کېږي ښځې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش یو ډېر اهم لیسن شروع کړی دی د رشتو په باره کې. د دې نه مخکې مونږه پارټ نمبر 1 آلریډي کړی دی چې په هغې کې مونږه د دې په باره کې تفصیلي خبرې کړې دي چې مونږ به د چا نه دا تپوس څنګه کوو چې دا کس ستا په رشته کې څه دی، دا ستا څه کېږي. نو هغه مونږ په انګلیش کې ویلی شو چې what is he to you، هغه ستا څه کېږي. او یا مونږ دا هم ویلی شو چې who is he to you، د هغه سره ستا څه رشته ده، هغه ستا په رشته کې څه کېږي. نو دواړه فقرې صحیح راځي، what is he to you or who is he to you. نو دا مونږ ټول په پارټ 1 کې کړي دي. که چا تر اوسه پورې پارټ 1 نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ اول پارټ 1 وګورئ، او نننی لیسن زمونږ دی پارټ نمبر 2. او په دې کې به مونږ سیده شروع کوو د رشتو نومونه. دا به مونږ په 3 ژبو کې زده کوو، په انګلیش کې هم، په پښتو کې هم، او په اردو کې هم. زما تاسو ته په اوله کې یو سپیشل درخواست دا دی چې زه کم د رشتو نومونه اخلم نو هغه به ظاهره خبره ده چې زه د کم ځای سره تعلق ساتم. زه خو په خپله باندې د ملکنډ یم، نو زمونږ په علاقه کې چې د دې رشتو څه نومونه دي نو هغه خو به زه اخلم، ماله خو هغه راځي. اوس ځینې خلک داسې وي په دې پښتنو کې چې کم په افغانستان کې اوسیږي یا په کویټه کې اوسیږي یا دغه شانتې زمونږ په قبایلو کې اوسیږي، په مختلف ځایونو کې کیدای شي نو په ځینو ځایونو کې د دې رشتو د نومونو هم خپل نومونه وي، هغوی ورته بدل نومونه وایي. نو که فرض که تاسو له د دې رشتو نور څه نومونه په پښتو کې درځي نو مهرباني وکړئ هغه په کمنټس کې خامخا ولیکئ چې زه یې هم زده کړم، او دغه شانتې چې نور کسان هم ستاسو د کمنټس ګوري نو هغوی به هم دا نومونه زده کړي. او دویم ریکویسټ زما دا دی چې دا ویډیو تاسو په خپله باندې هم وګورئ، او خپلو ټولو په کور کې چې تاسو کم واړه ماشومان وي نو هغوی ته هم دا ویډیو خامخا وښایئ چې هغوی ترې دا ټول نومونه په 3 ژبو کې زده کړي. ښه، اوس راځو مونږ د رشتو نومونو له. اوس په اسانه باندې د یادېدو دپاره دا ما په یو څو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. په هغې کې یو ګروپ دی چې زمونږ کم خپله کورمه وي، په یو کور کې چې کم زمونږ اوسیږي، یعنی مور، پلار، خویندې، رونه او دغه شانتې بچي، نو دا زمونږ خپل یو نږدې خاندان چې کم وي نو اولنې مونږ دا یو ګروپ جوړ کړی دی. دغه شانتې پکې یو ګروپ مونږ جوړ کړی دی چې هغه به زمونږ خپل خپلوان وي، د ترور زامن، د ماما زامن، دغه شانتې پکې یو 10 خرګنۍ ده پکې. صحیح ده؟ نو دغه شانتې دا ما په یو څو ګروپونو کې تقسیم کړي دي، نو دغه شانتې به دا تاسو ته په اسانه باندې یاد شي. په دې کې اوس زمونږ سره اولنې زمونږ چې کم ګروپ دی هغه زمونږ خپله فیملی ده، زمونږ چې خپل کم خاندان دی، خپله کمه کورمه ده. په هغې کې د ټولو نه اولنې راځي مور پلار. اوس په انګلیش کې د مور او پلار دپاره ټکی راځي پیرنټس. پیرنټس ویلی کېږي مور او پلار ته، دواړو ته. په اردو کې ورته ویلی کېږي والدین او یا ما باپ. اوس که فرض که مونږ په دې دواړو کې د یو کس ذکر کوو، یعنی مونږ یا د پلار ذکر کوو او یا د مور ذکر کوو، نو پلار به هم یو پیرنټ وي او مور به هم پیرنټ وي. او دغه شانتې په اردو کې به هم پیرنټ راځي ما او یا باپ. پیرنټ د دواړو دپاره راځي، تاسو پلار ته هم پیرنټ ویلی شئ او مور ته هم پیرنټ ویلی شئ. اوس بیا که فرض که مونږ صرف او صرف د پلار په باره کې ذکر کوو نو د پلار دپاره په انګلیش کې ټکی راځي فادر. او په اردو کې پلار ته ویلی کېږي باپ او یا ورته ویلی کېږي والد. بیا راځي مور. اوس د مور دپاره په انګلیش کې ټکی راځي مدر او په اردو کې ورته ویلی کېږي ما او یا ورته ویلی کېږي والده. د دې نه پس بیا راځي بچي. اوس چې د چا یو بچی وي، مثال په توګه موږ د یو بچي په باره کې خبره کوو نو هغې ته به په انګلیش کې ویلی کېږي چایلډ. تاسو ویلی شئ چې he is my child،
دا زما بچی دی. اوس دلته کې دا یو خبره یاد ساتئ چې چایلډ د دوانو د پاره راځي، د الک د پاره هم راځي او د جنۍ د پاره هم راځي. که د چا لور وي نو هغه هم ویلی شي چې شي از مای چایلډ، دا زما بچی ده. یا دغه شانتي که فرض که د چا زوی نو هغه هم ویلی شي چې هی از مای چایلډ. نو د چایلډ مطلب دواړه راځي، الک هم او جنۍ هم. او په اردو کې هم دغه شانتي راځي، که الک وي نو هغه ته به بچا ویل کېږي او که جنۍ وي نو د هغې دپاره به بچی راځي. یہ میرا بچہ ہے یا یہ میری بچی ہے. صحیح ده. او که فرض کا بچی د یو نه زیات وي یا دوی درې څلور وي، صحیح ده، نو د هغې دپاره بیا په انګلیش کې د دې پلورل راځي چلډرن. چلډرن او چلډرن به هم د دواړو دپاره راځي، که هلکان وي او که جنکۍ وي. که فرض که د چا شپږ بچي وي، درې هلکان وي او درې جنکۍ وي، نو هغه سیده سیده دا هم ویلی شي چې I have 6 children. زما شپږ بچي دي، په هغې کې به هلکان هم راشي او جنکۍ به پکې هم راشي. او په اردو کې به د چلډرن معنی راځي بچې. یہ میرے بچے ہیں، دا زما بچی دي. اوس که فرض که مونږه صرف د زوی ذکر کوو نو د زوی دپاره ټکې په انګلیش کې راځي سن. سن او په اردو کې ورته ویل کېږي بیٹا. بیٹا. اوس که فرض که مونږه د مشري زوی په باره کې ذکر کوو، د چا درې څلور زامن وي او هغه دا صرف د هغه مشري زوی په باره کې خبره کوي، نو د مشري زوی دپاره په انګلیش کې راځي اولډسټ سن. اولډسټ سن یعنی د ټولو نه زوړ زوی. صحیح ده. بیا به څه راځي اولډسټ سن. او په اردو کې به د هغې دپاره راځي سب سے بڑا بیٹا. سب سے بڑا بیٹا، اولډسټ سن. او که فرض که مونږه د ټولو نه د کشري زوی په باره کې ذکر کوو نو د هغې دپاره په انګلیش کې ټکې راځي ینګسټ سن. ینګسټ سن د ټولو نه کشري زوی. او په اردو کې به د هغې دپاره راځي سب سے چھوٹا بیٹا. او دغه شانتي که فرض که مونږه د منځني زوی په باره کې خبره کوو، یعنی د چا درې زامن وي او هغه د هغه منځني زوی په باره کې څه خبره کوي، نو د هغې دپاره به راځي په انګلیش کې میډل سن. منځنی زوی. او په اردو کې به راځي د هغې دپاره درمیانه بیټا. درمیانه بیټا. او که فرض که د چا د دریو نه زیات زامن وي، فرض که د چا 15 زامن دي او هغه په 15 زامنو کې د هغه دویم نمبر زوی په باره کې څه ذکر کول غواړي، نو د هغې دپاره بیا هغه یو ټرم استعمالولی شي سیکنډ سن ان لاین. یعنی په دې قطار کې د دې 15 وروڼو په قطار کې چې په دویم نمبر باندې کم یو دی، سیکنډ سن ان لاین یا سیکنډ سن آوټ اف 5 په 15 کې دا دویم نمبر. صحیح ده. نو دغه شانتې مونږه د دې ټولو ذکر کولی شو. اوس که فرض که مونږه د لور ذکر کوو نو د لور دپاره په انګلیش کې ټکې راځي ډاټر. ډاټر او په اردو کې ورته ویل کېږي بیټي. بیټي. او هم دغه ټول ټکي کم چې مونږ د هلک دپاره استعمال کړله نو د هغه شانتې مونږ د جنۍ دپاره هم استعمالولی شو. یعنی د ټولو نه مشری لور چې مونږ یادو نو مونږ وایو چې اولډسټ ډاټر. او یا دغه شانتي که کشری لور یادو نو د هغې دپاره به راځي ینګسټ ډاټر. دغه ټول یو شانتي دي کم چې د هلک دپاره مونږ استعمال کړله، هغه ټول ټکي به دغه شانتي د جنۍ دپاره هم راځي. ښه، د بچو نه پس زمونږ په لیست کې راځي خویندې او وروڼه. اوس کله چې هم مونږ د خویندو او وروڼو مشترکه ذکر کوو، په یو ځای باندې ذکر کوو، نو د هغې دپاره په انګلیش کې یو ټکي استعمالیږي سیبلینګز. سیبلینګز. سیبلینګز ویلی کېږي خویندو وروڼو ته په شریکه باندې. او په اردو کې به د دې دپاره راځي بهن بھائی. صحیح ده. خویندو وروڼه. اوس که فرض که د چا 3 وروڼه وي او 4 خویندې وي، صحیح ده، یعنی 7 خویندې او وروڼه دي، نو هغه په اسانه باندې ویلی شي چې I have 7 siblings. زما 7 خویندې وروڼه دي. یا په اردو کې دغه شانتي تاسو ویلی شئ چې میرے 7 بهن بھائی ہیں. اوس که فرض که د چا یو ورور وي نو د هغې دپاره هم تاسو سیبلینګ استعمالولی شئ، خو بیا به ورسره په آخره کې اس نه راځي، ځکه چې اس خو د پلورل دپاره راځي. که فرض که د چا یو ورور وي نو هغه ویلی شي چې I have 1 sibling یا he is my sibling. هغه زما رور دی. یا دغه شانتي دا د جنۍ دپاره هم راځي. صحیح ده. سیبلینګ د دواړو دپاره راځي، که هلک وي او که جنۍ وي. اوس د دې نه بعد رور راځي. فرض که مونږ د رور ذکر کوو چې دا زما رور دی، نو د رور دپاره په انګلیش کې ټکې راځي برادر. برادر. او په اردو کې د هغې دپاره راځي بھائی. بھائی. او که فرض که مونږه د خور ذکر کوو نو د خور دپاره په انګلیش کې ټکې راځي سسټر. سسټر. او په اردو کې د هغې دپاره راځي بهن. بهن. اوس که فرض که مونږه د مشر رور په باره کې خبره کوو نو د مشر رور دپاره په انګلیش کې راځي بگ برادر.
مشر رور، او یا ورته تاسو ویلی شئ چې elder brother، مشر رور. او په اردو کې د هغې دپاره راځي بڑا بھائی. او همدغه شانتي د خور دپاره هم راځي. که فرض که مشره خور وي او موږ د هغې ذکر کوو نو موږ هغې ته ویلی شو چې elder sister یا big sister. او په اردو کې به هغې ته ویلی کېږي بڑی بهن. که فرض که مونږ د کشر رور په باره کې خبره کوو نو د کشر رور دپاره په انګلیش کې راځي little brother او یا younger brother. کشر رور little brother younger brother. او په اردو کې به راځي چھوٹا بھائی. او که فرض که مونږ د کشر خور په باره کې خبره کوو نو د هغې دپاره به په انګلیش کې ټکی راځي little sister یا younger sister. کشر خور. او په اردو کې به د هغې دپاره راځي چھوٹی بہن، چھوٹی بہن. ښه د دې نه پس زموږ په لیست کې راځي ښځه او خاوند. اوس د ښځې او خاوند دپاره په انګلیش کې مشترکه یو ټکی هم شته دی. څنګه چې د هغه خویندو او وروڼو دپاره سیبلینګز ټکی و، مشترکه ټکی و که نه، دغه شانتي د ښځې او د خاوند دپاره هم یو مشترکه ټکی دی او هغه دی سپاوس. سپاوس. د سپاوس مطلب دی ښځه او خاوند. که فرض که مونږ د خپلې ښځې ذکر کوو، د کورودانې ذکر کوو، نو د هغې لپاره هم ته ویلی شي چې شي از مای سپاوس، دا زما ښځه ده یا دا زما کورودانه ده. دغه شانتي که فرض که څوک د خاوند ذکر کوي نو هغه ویلی شي چې هی از مای سپاوس، هغه زما خاوند دی. صحیح ده؟ نو دغه شانتي سپاوس د دواړو دپاره راځي، که ښځه وي او که خاوند وي. او د خاوند دپاره په انګلیش کې ځان له ټکی دی husband. husband. husband ویلی کېږي خاوند ته. او خاوند ته په پښتو کې میړه هم ویلی کېږي، خو میړه زمونږ خلک داسې زیات نه خوښوي. د هغې وجه دا ده چې اکثر دا خلک په نیګیټیو سینس کې استعمالوي. څوک چې چاله څه پیغور ورکوي دغه شانتي په هغه ټایم کې خلک دا میړه استعمالوي. نو د هغې د وجې نه زیاتره خلک میړه نه استعمالوي. نن سبا زیاتره خلک هم خاوند استعمالوي. په اردو کې هم خاوند ته خاوند ویلی کېږي او شوهر ورته هم ویلی کېږي شوهر. ښه د دې نه پس دی ښځه یا په پښتو کې ورته کورودانه هم ویلی کېږي، د چا نه چې کور آباد وي. او یا که فرض که د چا بچي وي نو هغه بیا خپلې ښځې ته د وړو مور وایي که نه. دغه شانتې په اردو کې هم راځي بیوي. بیوي ویلی کېږي ښځې ته. او یا ورته گھروالی هم ویلی کېږي. او یا تاسو د خپلو بچو نوم هغه څه شی میری بچو کی ماں. صحیح ده؟ نو دغه شانتې د هغې دپاره دا ټول ټکي استعمالیږي. خو په انګلیش کې د ښځې دپاره څه راځي؟ وایف. وایف. ښه اوس د دې نه پس زمونږ چې کوم خورئۍ وي که نه، خورئۍ مونږ په پښتو کې هغې ته وایو چې د چا د خور زوی وي، هغه ته مونږ خورئۍ وایو. او دغه شانتي زمونږ یا وراره وي، وراره مونږ هغې ته وایو چې د چا د رور زوی وي. صحیح ده؟ نو هغه زمونږ په رشته کې ورارۍ. خورئۍ او وراره په انګلیش کې د دې دواړو دپاره یو ټکی دی. په پښتو کې خو دوه بدل نومونه دي که نه، خورئۍ او وراره. په انګلیش کې د دې دواړو دپاره راځي nephew. nephew. اوس nephew خورئۍ ته هم ویلی کېږي او وراره ته هم ویلی کېږي. په اردو کې هم د پښتو په شانتي د دواړو دپاره ځان له ځان نومونه دي. کم چې خورئۍ وي نو په اردو کې د هغې دپاره راځي بھانجا. بھانجا. او کم چې وراره وي نو هغې ته په اردو کې ویلی کېږي بھتیجا. بھتیجا. بیا هم دغه شانتي خورزه او ورېره. خورزه مونږ هغې ته وایو چې کله د خور لور وي نو هغې ته مونږ خورزه وایو. او ورېره مونږ هغې ته وایو کم چې د رور لور وي. نو په پښتو کې خو د دې لپاره ځان له ځان ټکي دي. په انګلیش کې د دې دواړو دپاره هم یو ټکی دی او هغه دی نیس. نیس. کله چې هم مونږ نیس ووایو نو هغه زمونږ خورزه هم کیدی شي او هغه زمونږ ورېره هم کیدی شي. په اردو کې هم د پښتو په شانتي د دې دپاره هم ځان له ځان ټکي دي. کم چې خورزه وي نو هغې ته په اردو کې ویلی کېږي بھانجي. بھانجي. او کم چې ورېره ده نو د هغې دپاره په اردو کې راځي بھتیجي. بھتیجي. نو دا و زمونږ نننی لیسن پارټ نمبر 2. په دې کې مونږ زمونږ د فیملی چې کوم رشتې وي د هغې نومونه څنګه وي هغه مونږ په پښتو، اردو او انګلیش کې زده کړله. انشاءالله په نیکسټ پارټ کې یعنی په پارټ نمبر 3 کې به مونږ زمونږ چې کوم میرنی خاندان وي، صحیح ده، میرنی مور وي، میرنی خور وي، میرنی رور وي، دا به مونږ کوو. هغې ته ویل کېږي سټپ فیملی. نو د هغې په باره کې به مونږ په نیکسټ پارټ کې خبرې کوو. او همدغه شانتي زمونږ چې کوم ایکسټینډډ فیملی وي. ایکسټینډډ فیملی مطلب زمونږ چې کوم
خاندان خور شوی وي، یعنی پای کې د تر زامن، ماماګان، چاچیګانې، ترونه، نیکونه، دا ټول چې پکې راځي دې ته ویل کېږي ایکسټینډډ فیملی. نو ان شاء الله دا ټول به موږ په نیکسټ پارت کې کوو. ان شاء الله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله پامان.